پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اوسېدو د نیټې پوره کېدل او ورسره د منسټري اف سفران لخوا څخه د خپلې فیصلې حکومت ته وړاندې کول او له دې سره په ایران کې د اسرائیلو او د ایران د جنگ له ضرره چې کوم تاوان افغان مهاجرینو ته رسیږي په دې دوه موضوع باندې نن دوستانو له تاسو سره خبرې کوو. لومړی خو دا چې 13 د جون را روان دی. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اوسېدو هغه قانوني موده یا نیټه چې کومه ده هغه په خلاصېدو ده چې له دې سره سم څو ورځې وړاندې لومړی خو حکومت یو ځل بیا وویل چې غیر قانوني وګړي او یا اساسي کارت لرونکي باید د پاکستان څخه لاړ شي، چې ورپسې یو 2-3 ورځې بعد په منسټري اف سفران کې د افغان مهاجرینو چې کوم پیوار کارت لرونکي دي د هغوی په اړه باندې په لویه سطحه ناسته وشوله چې دوی خپله چې کومه پریکړه ده یا فیصله ده هغه حکومت ته یا چې کوم د پاکستان لومړی وزیر دی صدر اعظم محمد شهباز شریف دی هغه ته وړاندې کوي. بیا د حکومت خوښه ده چې څه فیصله کوي او امید دا دی چې وخت به ورته ورکړل شي. همدارنګه په ایران کې چې کوم افغان مهاجرین اوسیږي هلته د اسرائیلو او د ایران د حکومت ترمنځ چې کوم دغه اوسنی جنگ دی نو دوی ته تاوان رسیږي، ورسره هلته د دوی کار روزګار ورسره تاوان سره مخ دی، د دوی د اوسېدو ځایونه ځاني او مالی ټول تاوانونه سره لري. نو په دې اړه د افغانستان د حکومت کوم ویان دی ذبیح الله مجاهد هغه هم ویلي دي چې دوی د ایرانی چارواکو سره د افغان مهاجرینو د مشکلاتو په اړه باندې په تماس کې دي. نو دوستانو ګورئ په هر هیواد کې چې د مهاجرینو ژوند دی هغه له نړیوال سیاست سره هم اړه لري. که چیرې د نړۍ په سطحه باندې حکومتونه په ارامه فضا کې خپلې چارې مخته وړي نو بیا د مهاجرینو مشکلات کم وي. مثلا که اوس چیرته ایران کې دا جنگ همداسې دوام پیدا کوي څنګه چې 2 ورځې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو که چیرې دغه مشکلات د ایران د جنگ او اسرائیلو سره زیاتیږي نو کېدای شي یو نوې څپه د ایران د اوسیدونکو هغه د کډوالۍ شروع شي. که چیرې د ایران څخه خلک کډوالۍ ته مخه کوي نو طبیعي ده چې یونیسیار ته به دا مسؤلیت راجع کیږي چې هغوی د مهاجرینو مشکلاتو ته ځان ورسوي. نو له دې سره په نړیواله سطحه یونیسیار ته مصروفیتونه زیاتیږي، مالی مرستو ته اړتیا پیښیږي، نو بیا یونیسیار نشي کولی چې څومره په کم ځای کې ځان مصروفه ساتلی شي هغومره په ډیر ځای کې ځان مصروفه وساتي. یعنی پاکستان کې چې کوم د افغان مهاجرینو مشکلات دي که فرض کا مالی مشکلات دي دلته په ځینو کیمپونو کې سولر چې کوم پینل دي هغه لګیږي یا داسې نور د زده کړو په برخه کې چې کوم دوی خپل مصروفیتونه یا ځان پکې مرسته کوونکي په توګه باندې مصروف ساتلی هغه دوی نشي کولی ځکه چې د فند مشکلات په نړیواله سطحه ډیر زیات دي. د امریکا لخوا څخه هم فندونه بند شوي دي نو بیا چې د ایران څخه خلک مهاجر شي دا نوي مشکلات پیدا کوي. نو امید دا دی چې لومړی خو په پاکستان کې افغان مهاجرینو ته دغه موده وغځول شي او انشاءالله امید شته دی چې په دې اړه به ښه فیصله کیږي او ورسره چې په ایران کې د مهاجرینو کوم مشکلات دي هغې ته هم د حل لارې چارې ولټول شي ځکه چې پاکستان او ایران په سیمه کې دوه هغه هیوادونه دي چیرته چې د افغان مهاجرینو اکثریت اوسیږي. نو که چیرته د دغو دواړو هیوادونو امنیت ښه وي دوی مشکلاتو سره مخ نه وي نو په دې کې به بیا افغان مهاجرینو ته هم اسانتیاوې برابرې وي. ډیره مننه.